بسم الله الرحمن الرحیم. ایا رښتیا هم حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت یعقوب علیه السلام يهوديان یا نصرانیان وو کنه؟ نو قرآن کریم د دې سترې دعوې په اړه څه ځواب ورکوي؟ راځئ د سورة البقره 140 آیات له حیرانونکي پیغام څخه حقیقت زده کړو. د سورة البقره 140 آیات: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ژباړه: ایا تاسو وایاست چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د هغوی اولادونه یهودیان یا نصرانیان وو؟ ورته ووایه: ایا تاسو ډیر پوهیږئ که الله او له هغه چا څخه بل څوک ډیر ظالم نشته چې د الله له لوري وسپارل شوی حقیقت پټ کړي، او الله ستاسو له عملونو هیڅ کله بې خبره نه دی. د دې آیات شان نزول هغه دا و کله چې یهودیانو او نصرانیانو ادعا وکړه چې حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام او د هغوی اولادونه د دوی د دین پیروان وو. الله تعالی دا آیات نازل کړ. قرآن هغوی ته یادونه کوي چې یهودیت او نصرانیت خو د دغو پیغمبرانو له زمانې ډیر وروسته پیدا شو. نو څنګه هغوی د دغو دینونو پیروان کېدلی شول؟ حقیقت دا دی چې هغوی ټول د یو الله بندگان او مسلمانان وو. د دې آیات تفسیر مفسرینو داسې کړی: الله تعالی په دې آیات کې د اهل کتابو ناسمې دعوې ردوي. الله فرمایي: که تاسو دا ادعا کوئ چې ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران یهودیان یا نصرانیان وو، نو ایا تاسو ډیر پوهیږئ؟ او که الله، دا یو قوي پوښتنه ده چې انسان باید د الله له وحي پرته د دین په اړه خبرې ونه کړي. وروسته الله تعالی فرمایي: تر ټولو ستر ظلم دا دی چې انسان د الله ورکړل شوی حقیقت پټ کړي. ځینو اهل کتابو ته معلومه وه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله وروستی رسول دی، خو د حسد او دنیا غوښتنې له امله یې حقیقت پټاوه. په پای کې الله تعالی خبرداری ورکوي: الله ستاسو له ټولو کارونو خبر دی، هیڅ عمل به پټ پاتې نشي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، د دین حقیقت باید یوازې د قرآن او صحیح سنتو څخه واخیستل شي. دوهم، د الله له علم څخه پورته د هیڅ چا علم نشته. دریم، د حق پټول لویه ګناه ده. څلورم، ټول پیغمبران د توحید او اسلام بلونکي وو. پنځم، مسلمان باید تل رښتیا ووایي او حقیقت پټ نه کړي. د انسان عزت په دې کې نه دی چې د کوم قوم یا ډلې نوم واخلي، بلکې په دې کې دی چې د الله حق ومني او پر هغه عمل وکړي. که حقیقت درته معلوم وي، هیڅکله یې د دنیا، شهرت یا شخصي ګټې لپاره مه پټوئ، ځکه الله تعالی د هر عمل شاهد دی. نو که مو چیرې دا ویډیو خوښه شوه، نو چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. مننه.